د بواسیر مریضان چې کوم دي هغې دپاره پرهیز څه نه پکار دی، څه څیزونه داسې دي چې د بواسیر مریضان دې نه خوري. نو داسې څه خاص دغه نه ده چې د بواسیر مریضان دې چې کوم دی یو څیز بالکل نه خوري. یعنی که دی وریجې خوري، که دی غوښه خوري، که دی هر څه خوري، خو کوشش دې دا کوي چې وریجې، غوښه یا دالونه کله وخوري نو دې سره دې بیا لږ فایبر هم سلاد ولاد دې ورسره خوري چې د دې قبض نه کیږي. خو هغه خوراکونه چې کم کې مرچکې مسالې ډېرې زیاتې وي، دا تړکې دې وله ورکړي وي، دا روغن پکې زیات وي، فایبر پکې نه وي، اوس دغه خوراکونه چې کله هم وکړي نو هغې سره بیا قبض هم راځي، هغې سره د کولمو سوځې هم راځي، هغې سره تیزابیت هم زیاتیږي او دغه تیزابیت په وجه او د کولمو د سوځې په وجه چې کوم دی نو بیا بنده بار بار واشروم ته منډې وهي. او د بواسیر مریضان چې کله قبض شي، دی چې کله زور سره خپلې متیازې کوي نو هغې سره چې کوم دی اکثر دې نه وینه لاړه شي. نو کوشش دا کوئ چې ډېر زیات د مرچکي مسالې ولې څیزونه به نه خورئ، دا تلیدلي څیزونه، روغن ولې څیزونه به ډېر نه خورئ، ساده سبزیانې زیاتې، فروټ زیات، نو دې سره به ستاسو مسلې کمې وي انشاءالله.